دا مې تاسو د کور قلف شو کلي شو صحیح شو خوشحاله او خوشحاله بیخي خزل لږ خو خانده کامرې ته سلامونه نیکې هیلې درته وړاندې کوم د قمر بنسټ ګرانو لیدونکو الحمدلله زمونږ یو ورور لندن کې د مسعود باره کې معلومات وغوښتل بیا دوی کور ته ضرورت درلوده الله دې آباد لري هغه مرسته وکړه دغه کور مو ورته واغېسته نور به دننه له خیره وګورو راځئ الحمدلله دا د موږ راولو داخل د کور ته دا کور چې د ماما دی ماما نوم محمد الله ماما دی کور ماشاءالله قیمتي کور دی خو چې کله محمد الله ماما اوریدل چې مسعود یتیم دی او الله دې خیر او برکت ورکړي موږ ته په ډیر کم نرخ باندې ورته دا کور برابر کړ نو موږ غواړو خط ولیکو د مسعود او د محمد الله ماما ترمنځ د خط لیکلو نه مخکې حاجي صاحب یو دوه آیتونه موږ ووایو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هغه ورور چې کومک کړی موږ سره د کور دپاره ټول عمر به ورسره دعا به ورته کوم ټول په امین دی ژوندی لري مننه خوشحاله یې هو خوشحاله بیخي هو ښځه لږ وخوخانده کامرې ته ګرانو لیدونکو دا هغه کور دی چې موږ مسعود ته واغسته الحمدلله یو اتاق دا دی دغه حویلي ده او دغه تشناب دی نو په دغه ځای کې ماشاءالله شاوخوا ساحو کې موږ چې ګورو راځئ موږ چې ګورو ماشاءالله ښایسته کور دی او ښه داسې راټول کور دی نو دا هغه مسعود خویندې دي او دغه یو کوچنی ورور دی انشاءالله دوی لپاره مو سرپناه پیدا کړه هغه ورونو چې مرسته کړې ده لندن نه الله دې اجر ورکړي او بس دا هر څه به له خیره زه دوی ته سپارم مسعود جانه دا د خط د کور دا واخله چون موږ داخل د کور کې ولاړاستو نو قلف او کلي دا دي دا به درته ورکړم دا واخله بچو دا مې تاسو د کور قلف شو کلي شو صحیح شو خوشحاله یاستئ ټولې به دعا کوئ خوشحاله یاستئ دعا به کوي صحیح ده چا کومه کړی دی
الله دې تاسو ټول ته اجر درکړي. که چېرته نورونه غواړي داسې څوک یتیمانو ته سرپناه پیدا کړي او د داسې بې پلاره خلکو په مخ کې مسکا راولي، نو انشاءالله موږ تیار یو چې هغوی ته کور پیدا کړو، هغوی ته داسې سرپناه پیدا کړو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.